ها شپاړسم نمبر درس موږ تاسو نن وایو په وینډوز 10 کې نن موږ تاسو چې باندې کار کوو سی ام ډي باندې کار کوو. خاص سی ام ډي پرامپټ ورته یا موږ تاسو ورته ایم اس ډاز وایو سیدا یا بعض خلک ورته صرف ډاز وایي سیدا. خو اصلا پروفیشنل نوم چې لکه سی ام ډي فرام سی شو سی ام ډي مین کمانډ والا. خاص سی ام ډي از ا پروګرام دا یو پروګرام دی لکه وای اټ از یوزډ ټو ډو فار ډوینګ سمثینګ. دا مطلب څه کې یو مشخص کار تر سره کول لپاره استعمالېږي. خام سم سپیسیفیک ټاسک مشخص کار تر سره کوي. ان هیر وی یوز کمانډ دلته موږ تاسو کوو کمانډونه استفاده کوو. ښه موس نه استفاده کوو څه استفاده کوو کمانډونه. وای اټ از ا بلټ ان وینډوز پروګرام دا چې د مسره د وینډوز بلټ ان پروګرام دی دیٹ کمز وذ وینډوز انسټالیشن. کله چې موږ تاسو وینډوز انسټال کوو دا به څه کې ډایرکټ ما سره برازي. ښه ګوري ورته پوخا مطلب چې کوم وینډوز په دې شکل باندې نه و جی آی فارم نه و. ښه خدای شکل باندې مطلب وینډوز په خانه و حال د شی مطلب سی ال آی او صرف کمانډونه استفاده کېدل په خا مطلب چې کله اول ځل لپاره کمپیوټر جوړ شو دا ویډیو سخت خو چې اپډیټ کېده ځکه موس پکې نه و ټول بچی کار کوو کیبورډ باندې لیکل بور باندې کېدل مطلب یو کار به تر سره کوو. ها ګورې لکه دلته زه کلیک کوم بیا راځم ورپسې سٹارټ ته او دې کې بس اخر ملک لاندې ورپسې راځم ښه دا ګوره اخر تر راځم دې کې زه اخرم دلته او تم چې لکه سیستم وینډوز سیستم لکه کار سم تر راوړه کمانډ پرامپټ راته راوړه. خاصه په دې کلیک کوم که څه وکړم چې پین ټو ټاسک بار څه کومه مطلب ټاسک بار تر راوړو ګورل ته ما سره راغی. ښه زه په دې کلیک کوم ما سره څنګه شو مستقیما کمانډ پرامپټ اوپن شو. په خا مطلب په دې شکل باندې وینډوز وي البته به موس نه استفاده داسې رقم ته مطلب چې وو تور بیک ګراوند به درلودو. ښه دا بل کرن څنګه چلن کې ګوره زره زمر پس سٹارټ باندې کلیک کوم لکه سمې په کار رن ته لاړ شه په دې کې لکه نوشته ک سی ام ډي ته شای سی ام ډي انټر کا نو ډایرکټ څنګه شما سره بیا هم راغی. ښه یا لکه دې رن کې څه نوشته کور دا نوشته کوم لکه څه کوم تا سی ام ډي ډاټ ای ایکس ای انټر کا لکه نو څنګه شما سره سٹارټ شو. تاسو هر طریقه باندې سٹارټ کوئ. اوس ګوري ورته دلته ماته چې کوم دې څه کوي دا پلشینګ کوي دا موس کله پیدا شي دا کرسر ګورې ستنګ کې مطلب پلشینګ کوي. ښه بلینکینګ کوي. دلته اوس ماته وایي چې مطلب څه خپل کمانډ دې انټر کا څه کمانډ دې انټر کا نو دلته ګورې زه مطلب موس نشم استفاده کولی ځکه دلته اوس کمانډ استفاده کېږي یو څه به ته نوشته کوې. ښه زه دلته یو ځل نوشته کوم چې هیلپ لکه دې کې زغ زیات کمانډونه دي. ښه انټر کا لکه نو څنګه چې اوس ماته وایي چې لکه ستا په ایم اس ډاس کې دومره کمانډس اویلیبل دي. ښه دا کوچني به ګوره تاسو ورپسې مخکې راځه دا ترتیب شوی لکه د ا تر زړه پورې څنګه مطلب ترتیب دا ګوره ورپسې مختلف قسم چې ما سره کمانډز دي پکې. ښه او دغه یو ډیر مهم پروګرام دی ډیر د سخت کارونه دي چې بل غي نشي کولای ما دا تر سره کولی شي درته سیدا نو موږ تاسو څه کوو سټپ بای سټپ دا کمانډونه څه کوو لولو ور باندې کار کوو. دلته ګوري ما څه کمانډونه تاسو ته لیکلي دي دلته په مايکروسافټ ورډ کې دا وز اوپن کما او درته ورپسې دلته ښه دې نه سٹارټ اخلو دا وروسته وایم درته چې مطلب دې کې څه خبرې دي. ښه دا ګوره د ډي آی آر کمانډونه وروسته وایم راځي څه کوو سټپ بای سټپ یو کمانډ ولو اول چې لکه ایډیټ کمانډ دې کې ورسې نه نوشته کوم لکه ایډیټ نوشته کوم ما نوشته چې لکه ایډیټ انټر کا اوس ګوره د دې سپورټ ونه خسته دا مطلب سپورټ نه که په بعض وینډوز کې مطلب د ایډیټ سره کار نه کوي. د دې ګوري څه کار ته مطلب څه کوي دا صفحه بدلوي یو ګرافیک شکل درته راوړي. ښه بیک ګراوند به بدللی وینډوز 7 کې تاسو وګورئ. ښه اوس دې مطلب دا ونه خسته سیدا پاس ګوري چې لکه دا شته یا نشته. ښه ګورو دلته لکه ایډیټ نشته پکې ګوره دې کمانډونو مینس کې مطلب ایډیټ نشته. ښه نو ځکه دا ونه خسته. ښه یو بل کمانډ استفاده کوو بل لکه چې ما سره چې هیلپ هم تاسو استفاده کړ ګوره هیلپ څه مطلب شما سره کومک شو. ښه زلته لاندې ورپسې راځم ته ملکه څه وکړم ته هیلپ وکړه هیلپ راوړه راته. ښه هیلپ انټر که اوس ما ته مکمل غلط غبنه ورکوي ورته. ښه هیلپ انټر که نو څنګه شما سره ټول کمانډونه راځي. فرض که یو کمانډ باندې نه پوهېږو تم چې لکه ما ته دغه سیټ کمانډ باندې زه نه پوهېږم زه به نوشته کړم چې لکه هیلپ که راته سپیس د کوم کمانډ باندې کوم چې لکه سیټ کمانډ باندې کوم څه لکه معلومات راکړه انټر کا اوس ګوره ما ته معلومات راکړه لکه وډ ډسپلی آل ویریبل بګین وذ لیټر پی سیدا دا مطلب درته معلومات درکوي سیدا. ښه دریم نمبر کمانډ چې لکه هیلپ ډي آی آر مطلب ته غواړي څه کې د مشخص کمانډ باندې ته څه وکړې مطلب ته کومک غواړي ګورل ته څه کوم نشو کوم تم چل یو کار وکړه. ښه ترې شو کوم لکه څه کومه ته هیلپ راته راوړه یو کمانډ ډي آی آر نه بيګ زه پینې پوهېږم چې دا چی ده لکه اوس ما ته څه ډسپلی کوي وایي هیلپ از غلط کړی مې دی دا ګورن کو ښه نوشته به کوي چې هیلپ ډي آی آر ډایرکټري. ښه انټر کا تاسو څه کې معلومات درکې لکه دا ګوره چې شو ما سره مکمل معلومات راکوي راته. ښه بل لکه چې دی ډي آی آر کمانډ دی. ښه فرست دا اوس ګورې ما چې مطلب یو سپیشل کمانډ دی مطلب څه کوم نه شو کوم لکه چیرې انټر کا او تم چې دا ډي آی آر سلاش دا چې دی لکه زه په دې نه پوهېږم نو ما ته بیا معلومات را درکوي. ښه ډي آی آر لږ وروسته زه وایم دا چې ما سره ډایرکټري ده. ښه په وینډوز کې ورته فولډر وایو ایم اس ډاس کې څه ورته وایي ډي آی آر ډایرکټري ورته وایي.
خلاص ورپسې نیکسټ زموږ ورپسې بل څه کمانډ ما ته وایي چې لکه څوک ام ډي څه مطلب شو میک ډایرکټري مطلب څه کوي فولډر جو کسل کلمه کریټ ا فولډر ان مای ډاکومنٹ اف د یوزر ګوره وتم چې لکه ماته فولډر جوړ کا ګوره څه قسم وتم چې ام ډي میک ډایرکټ یعنی فولډر جوړ کا سره مسره نوښته رقم چې لکه افغان سمونه مرده کا افغان انټر کا ها اوس ما څه مطلب ته یو فولډر جوړ کسنه مې سره افغان 1 پرم سره زره زما لکه دا ګوره مشه دا جوړ شوی نه چرته بلار شمه ما ډاکومنٹ ته بل کلاټ شمه سره مې دا افغان 1 ما سره څنګه شو ډایرکټ جوړ شو ښا الکه بل جوړو موتم چې لکه سو کا ام ډي څه مطلب شو میک ډایرکټري فولډر جوړ کا سره ما سره وتم چې 1 2 3 4 5 دې نوم سره څه کمال جوړ کا انټر کا لکه نو ډایرکټ چرته وګړه کړلتا څه شو ما سره ډایرکټ فولډر جوړ شو کنه صحیح شو ام ډي څه مطلب شو میک ډایرکټ یو فولډر جوړ کراتا کوم ځای کې جوړوي ستا په دې یوزر فولډر کې درته جوړوي ها ام ډي یعنی مطلب دا په خاطر مشکل وو اوس فقط څه وکړای کله په چیرې نیو کراتا بس فولډر ته جوړوي نو په خاطر شنه څه پره کېدو دوی بس کو کمانډونو په واسطه فولډر جوړول څومره سخت کار وو ها رزور پسند نیکسټ بل لګه څه وي مطلب څه وکړه لکه ار ډي څه مطلب شو remove directory اوس ګوره یو فولډر مو جوړ کو غواړو چې لمن ځای وسو نو څه تم چې لکه ار ډي ا delete a folder ګوره اوس بل ته فولډر جوړ کړو سره به والا 1 2 3 او تم چې لکه څه وکړه ار ډي سپیس 1 2 3 4 5 څه کله کده ماته لمن ځای وسه څنګه شو لکه اوس ته ګوره ما خاطر لمن لاړو یا نه نو ګوره ما سره څنګه شو فولډر ختم شو او تم چې لکه افغانونه ختم کا کلیک کړي باندې نو شبکه کم چې لکه ار ډي څه مطلب ریموو ډایرکټري سره مې ورکه فولډر افغان 1 دی مطلب یو فولډر نامه ورا انټر وها څنګه شو ما سره دلته زګوره ما چې لکه څنګه چل شو ما فولډر هم څه کړه ډیلیټ ک ته مطلب ته رائټ کلیک ور باندې وکړه ډیلیټ کړه لکه څه خبره پکې نشته خو کتا وختل چې د ایم اس داش نه مطلب ډیلیټ کول غواړم نو سبا کې ورته کمانډ به تر سره کوي خرازور پسند نیکس کمانډونو باندې کار کوو بل لکه سوې چې میک ډایرکټري ته بیا کول شي دوباره مطلب یو فایل فولډر بیا جوړ کې صحیح شو ها دې ځنه مطلب تاسو مې فرق کوي چې ډیلیټ کراته یو فولډر جوړ زبې یو کار کوم زبې فولډر جوړ کوم دلته لکه څه قسم او تم چې لکه میک ډایرکټري 1 نو مې ورته ورکړ چې 1 انټر کا ډایرکټري جوړ شو مطلب فولډر جوړ شو تم چې اوس ډیلیټ کا سپیس څه شي لکه 1 انټر کا ار یو شور ګوره اوس د دې ار ډي او د ډیلیټ ترمنځ څه فرق دی ښا په ار ډي کې درته مطلب دغه فرنٹ نه راځي درته وایي چې لکه ته مطمئن شې دا ډیلیټ کول غواړې دا په ډیلیټ کې در سره راځي خو په ار ډي کې نه راځي در سره اوس دلته وایي چې لکه ار یو شور دلته اوس ګورې ما سره څو شیان دي یو ان دی یو وای دی وای څه مطلب یس ان څه مطلب نو هلکه تم چې یس دا څه لکه ډیلیټ کا ختم کا څنګه شو بس ختم یې کړه درته صحیح شو سره مې ورکه ون نامه وصل ته ما سره دلته شته راغی کنه ها یو کار وکړو دې ته تم چې لکه څه وکړه ماته ار ډي 1 انټر کا څنګه شو ګوره دلته مشاهده کا لاړو کنه لمنځ لاړو صحیح شو ها دا مسله شو بل لکه چې دی باز او کدا ست مطلب غواړي چې څو کول غواړم مالکه زه مطلب غواړم ډرایوونه ته لاړ شم څه قسم فرض کړه لکه زه اوس مطلب څنګه ما زه مای کمپیوټر اوپن ومه ښه ګوره اوس ما سره لوکل سیم شته ډي ام شته ای ام شته او اف ام شته الکه ډیفالت چې دا مطلب راوفن کې اوس ګوره ورته څو یې ماته چې سی ډرایو د یوزر فایل دی افغان ماته کوم دی مطلب فولډر نامه شو یا د یوزر نامه شو فرض کا اوس مطلب غواړي چې بل ډرایو ته لاړ شي نو یې څه چې ډي ډبل ډاټ سیټ سیمیکالم انټر کا څنګه شو ما سره ډایرکټ ډي ډرایو ته لاړم سویچینګ کوي څه کوي سویچینګ کوي لکه وته ته لکه دا چلو کدي ته مزه ماته بیا دوباره لاړ چې ورپسې سی ډبل ډاټا انټر کا چرته لاړو لوکل سی ته لاړو د دې نه تکول شي مطلب څه کې لاړ شي صرف ډرایو نامه ورته ورکوه ډبل ډاټ ورته ورکوه ته دا څه کول شي مطلب سویچ کول شي او که مطلب ته دا سره کوم غواړي د اوس ګورې سم اسانه خبره ده دلته راځم دې باندې کلیک کوم لکه دلته لاړ شه کلیک باندې خو د کمانډ په تور بس کې دلته ورته کمانډ نه ویشه کاسه نه پوي تم چې لکه ای ډرایو ته لاړ شه ای ډبل ډاټ انټر کا ها ای ډبل ډاټ سلاش باندې ختم کوه انټر کا څنګه شو ما سره ای ډرایو ته لاړو نو ته کول شي څه دا مطلب سویچ کې الګا سی ته لاړ شه سی ډبل ډاټ انټر کا سیدا خرازور پس نیکسټ نور کمانډونو باندې کار کوو بل لکه سوې شي سی ډي چینج دا ټي اف فولډر دا اوس ګوري مهمه خبره ده ښه بعض اوقات اوس ګوري ما سره چې لکه کوم فولډر کې مزه لکه افغان وته مسو کله کا سی ډي چینج کا ډایرکټري راته څه ډایرکټري ما څه کله کا چینج کا زه پاس لاړ چې مخه دا څه کومه مطلب چینج کا سلاش ورته ورکا انټر کا اوس څنګه شو ما سره کانو دا ما غنه بيخي وتلو ګورا پاس یوزر ما سره افغان مطلب یو فولډر دینه څنګه شو را بهر چرته لوکل سی ته لاړو چرته لاړو لوکل سی ته کله چې تاسو وتل چې مطلب ډایرکټري څه کې چینج کړي سو کله کا
څه نوشته کا ورته سی ډي څه مطلب چینج ډایرکټري دا بدل کله کراته صحیح شو بل لکه ډېره مهمه خبره فار ایگزامپل دا مې څه کله کا زړه ورپسې تم چېرې څه وکړه لکه ای ډبل ډاټ ګوره دا ورنو مخه ای ډرایو ته لاړ شه انټر کا وته چې بیا لوکل سي ته لاړ شه ښه انټر کا اوس ګورې ورته ما سره هماغه راځي که نه راځي زه دا پروګرام بیخي یو ځل اکزیټ کوم ښه څه که ماته دغه اکزیټ کړ پروګرام یې څه که بند کړو دوباره بیا سټارټ کوم ښه نوشته مې کړه لکه سی ایم ډي انټر کا اوس ما سره راغله دلته ښه لکه زه ورته داسې اوس انتخاب هم ورته ښه ګوره ما نوشته کړه چې سی ډي دی دا اوس څه یې لکه نو وایي اکزیټ ون لیول فرام د کرنټ ټري یو لیول څنګه شل کنه بهر لکه موږ تاسو ته چې بیک لاړ شه نو څه وکړه لکه سی ډي څه ورته نوشته کا 2000 ډاټ انټر کا څنګه شل کنو یو فولډر مطلب شاته لاړ اوس ګوره افغان کې وپوښه کنه اوس څنګه شو یوزر ته لاړو که بیا دې ولکه ورته ټایپ کړو چې سی ډي او څه وکړه لکه یو مخکې لاړ شه اوس ګوره څنګه شو ما سره نو ته مطلب کولی شي بیک لاړ شي ورپسې لکه دلته موږ تاسو مطلب وینډوز کې داسې زوه کلیک کړې بند لکه څه شو دلته مطلب موږ تاسو لرو بیک لرو که نه یو څه لکه داسې اوپن کړل ښه اوس لکه بیک شه ورپسې نو دا قسم ته دې ځای هم تللی شي ښه څه انتخاب ورته سی ډي دوه نقطې ډبل ډاټ شم تاسو ورته وایو ښه بل بیا لکه وایي چې مطلب ای ډرایو ته خدام وکړل صحیح شو یو خبره بله لکه پکې دې لیکي کلیر سکرین سی ایل ایس دا ګورې څنګه کار کوي فرض کړه که دلته مطلب ډېر شیان نوشته کړل ښه ګوره څه مې نوشته کړل ښه نوشته وشوله که نه اوس غواړم چې سکرین پاک کړم دا بک سپیس دلته کار نه کوي ښه مایکروسافټ ورډ غوندې نه چې بک سپیس ووه بس پاک به شي نه ته به مشخص کمانډ استفاده کوې سره سره سی ایل ایس انټر کا څنګه شو ما سره سکرین پاک شو چې دا سی ایل ایس څه کار کوي مطلب سکرین درته پاکوي ښه نیکسټ ورځ ورپسې دا مو شو هراکه بل چې ما سره فارمټ دی دا ګور دا ډېر مهم کمانډ دی بعض اوقات هلکان یو ایس بي نه فارمټېږي څنګه به فارمټوو دغه ښه دې لپاره به زه لږه ویډیو سټاپ کړم او یو ځل به پکې څه وکړو یو پلش واچوو ښه راځو موږ تاسو مطلب پلش واچوو څه نامه یې ده ډبل مطلب موږ تاسو کوم دی لوکل ایچ دی لکه دا به څنګه فارمټوو ګوره دلته به زه لاړ شم نوشته به کوم لکه چې فارمټ ګوره فارمټ ښه سپیس کوم ډرایو د لکه تم چې ایچ ډبل ډاټ چې لکه ایچ ډبل ډاټ دا ماره څه فارمټ کې انټر کا لکه لکه صبر وکړه څه ویل کانو پلیز انسرټ نیو ډیسک انټر کا څه وکړه ګوره څنګه شو سماته څه ویل کانو دلته سماته چې مطلب دا ستا فایل سیستم داسې فیټ دی څومره جی بي ده لکه 14 جی بي دی دومره پرسنټ متر کوم دی مطلب دا کمپیوټر شو ښه موږ تاسو لږ دې ته صبر کوو تر څو څنګه شي دغه مکمل شي ښه دا لږ زره وخت نیسي تر څو څنګه کې درته فارمټېږي ښه راځو ورپسې بیا کمانډ باندې کلیک کوم ښه نیکسټ کمانډونه استفاده کوو دا مو شو بله لکه چې ما سره والیم دی لکه ښه والیم څه مطلب دا تاسو ته د خپل کمپیوټر ډرایو باره کې معلومات درکوي ګوره څه قسمه لکه دلته زه کلیک کوم نوشته کوم لکه چې والیم انټر کا لکه اوس ماته څه وایي والیم لوکل سی هیز نو لیبل مطلب چا ورته کوم لیبل نه درکړی ښه والیم سیریل نمبر از دغه پلان کوي کوم ډرایو که لکه زه وړی یم لوکل سی کې که ما دا لکه داسې ټایپ کړم چې ای ډبل ډاټ ای ډرایو ته لاړ شه دلته خو لاړو لکه اوس ورته چې لکه څه وکړه والیم ورته ماته ډسپلې کې کلیک کړی بل اوس ماته څه ډسپلې کوي چې لکه والیم ډرایو څه دی لکه ای دی بی بی اے ان بی سی ایس ډیټا ده لکه دا څه کوي دلته کوم ډرایو داسې کوم نوم ورکړی درته ډسپلې کوي ښه څه قسمه لکه دلته زه کلیک کوم ګورم ښه کلیک کړی باندې صحیح ده که نه ما سره ګوره هماغه شی دی ګوره بی بی اے ان بی سی ایس ډیټا اوس ګوره دلته ماته څه کړی دې باره کې معلومات راکړل څه ویل لکه لوکل ای ده او پلان کې دا مطلب خپل سیریل نمبر دی ښه تاسو کولی شئ مطلب ورته نوشته کړئ چې لکه ماته ډي ته لاړ شه دلته لاړم بیا ورته نوشته کوم چې لکه دې ولې ماته ډسپلې کلیک کړی باندې اوس سره څه کوي لکه مای انډرسکور ریکارډینګ دا معلومات درکوي څه درکوي درته معلومات درکوي درته والیم یعنی دا خپل ډرایو باره کې ښه بله لکه چې دی لیبل دی لیبل دې لپاره لکه استفاده کوو بعض اوقات داسې کېږي لکه وایي چې یو ډرایو څه کا رینیم کا لکه فرض کا لکه څه قسم دا کار کېږي زه به د سپیسي ته لاړ شم لکه فرض کا اوس ګورې ما سره لوکل سی سره ده لوکل ډیسک سی ده لکه یو څوک دا بدل کا یو بل څه ورته ورکا نو زه به دې باندې راکړم کوم رینیم به یې کړم نوم به تغییر کړم څه خبره نشته پکې خو که ته مطلب وتل چې ډاز نه وکړي دا به څنګه چل کړې دلته به لکه څه کې ورته نوشته به کې کوم کمانډ ده لکه څه نامه یې ده وایي لیبل لکه چې لیبل ته زه نوشته کوم لکه څه چل وکړه چې اول سی ډرایو ته لاړ چېرته لاړ شه سی ډرایو ته خو لاړو صحیح شو نوشته به کوم چې لکه لیبل ښه لیبل لکه څه نامه ورکوي ته چې لکه وینډوز 10 نامه ورته ورکړه څه نامه ورته ورکړه وینډوز 10 انټر کړه لکه اوس ګورم تاسو سوچ لکه دا لیبل ښه کوم ځای کې غلطي کړې ده یو کمانډ کې دلته د ایمو مطلب شاده کړی ده ښه دلته نوشته کړه لکه ایل ای صحیح شو ښه انټر به وورکه اوس ګورې څنګه شو ما سره اکسس ډینای ته مطلب ما سره کوم اوس وایي چې لکه ته سفیشنټ پریویلیج نه لري ښه زما د یوزر چې کوم مطلب کمپلیټلی هغه نه لري مطلب پریویلیج ورسره نشته دي رایټس ورسره نشته دي ښه بله لکه
لکه چې د ما سره ټری ده ټری ګورې سره پرېس ورکړي غوړ سټرکچر وګورې لکه مطلب چې لکه نو ټری شو د کرنٹ څه شو لکه شو آل د فیلډز ان فولډر سټرکچر دا ګوډر میم شي ده اکثرت هي کرنٹ کوم دی مطلب د کمانډ آزاد کار اخلي څه قسم ګوره داس نوښته کې لکه چې ټری ګوره ستا کوم یو غدا لکه وای لوکل سی مله ټول سټرکچر ډسپلی کلیک کړئ باندې ګوره ټول معلومات ورته ورکړي چې لکه پلان کې دی پلان کې دی پلان کې دی بس هکر ته کار اسانيږي چې لکه ماته خو سټرکچر راغی دی ګوره لکه چې دامي په کار دی بس ډایرکټ دا ټارګټ کوي ورته صحیح ده ټری سره ویل کړه کنه دی لین نه ګوره مکمل معلومات ورته ورکوي ګوره هر فولډر ته جدا جدا ښکارا کوي نو هکر ته بیا بيخي کار اسانه شي چیرې بس باندې سټرکچر ډسپلی کله کزما دغه وای چیرې فار ایگزامپل زما د فولډر ټارګټ دی بس دا انتخابوي درته مخکې صحیح ده ټری کمانډ څه کار کوو مطلب ټول سټرکچر ډسپلی کوي درته مکمل د جوړښت کوم دی خبره لکه چې د موډ کمانډ دی موډ ګورل ته نشو کوم لکه چې موډ کا کلیک کا انټر کا لکه اوس ګوره تاسو مله څه کړه دا معلومات راکې موډ ګوره سوي شو د سیریل پورت سټیټس فار راوټر کنیکشن دا ګوډر مې خبره ده موږ تاسو لکه نو مختلف قسمه پورټونه لرو دلته شاده مدام تاسو کوم دی پورت سره راوټر څخه کله کاندې سره کنیکټ کوو اوس ګوره ماته معلومات ډسپلی کیږي ویل کنو چې مطلب ستا کمیونیکیشن پورت وای دا پوزیشن کې ده پرټی دومره دا ولکه ډیټا بیټی دومره اوس ګوره نمبر 3 څنګه لکه نمبر 2 څنګه ګوره دا چې ما سره مطلب پورټونه دي چې ما سره پورټس دي د پورټس باره کې څه درته معلومات درکې دا ډېر مهم کمانډ دی بعض اوقات تاسو راوټر کنیکټ کوئ لکه کار نه کوي نو هغه زلو ګوره چې دې موډ سیټ دی یا نه دی سیټ صحیح شو ها بعد نور بل څه لکه چې ډیټ اوس مطلب غواړي چې موجوده تاریخ ډسپلی کړي نو څو کله کا ډیټ انټر کله کا مطلب ډسپلی کوي لکه څه وایي سلریشتم تاریخ د سند د پلان کې انټر کا د ختم کا ټایم لکه په کار دی ښا څه کله کا نوښته کې چې ټایم انټر کا څنګه شو ماته ټایم هم د تر ډسپلی کوي صحیح ده ها بل لکه څه وایي زما لکه څه پکار دی چیک ډیسک مې لکه پکار دی دا ګوډه مې خبره ده بعض اوقات لکه داسې کېږي غواړي چې یو ډرایو چیک کړي چې دا صحیح دی که نه پوزیشن کې څنګه دی لکه نوښته کوي لکه چې چیک سی ایچ کې چیک ښه دا مې نوښته کو ورته بیا لکه څه پکار ډي ایس کې چیک ډیسک لکه مانه څه مطلب دا ماته وګوره انټر کا کوم ډرایو لکه پکار وته چې لکه سپیس سی ډرایو دا لکه چیک چې څه پوزیشن کې انټر کا دا ګوره څه ویل لکه دا اوس ماته چې تل لکه پروریج نه لري ښه رائټ زنه لرم چې دا مطلب څنګه کوم وګوره بخا زه بل ډرایو ټارګټ کما وته چې لکه ای ډبل ډاټ ښه انټر کا اوس ګوره دا ماته چې مطلب رائټس نه لري ښه بعض اوقات یو یوزر رائټس نه لري ښه پروریج نه لري صحیح ده ها بل لکه سره ماته څه ډسپلی کوي کمانډ اوس ګوره زه مطلب غواړم چې د همدې کمانډ پرم بیا د ایمز ډاز باره کې معلومات وګورم ان سم نشته کوم ورته لکه نشته کوم چې کمانډ انټر کا لکه اوس ګوره ته ماته معلومات ښه کتا کوم ځای کې غلطي وکړي به تاسو دا مشکل درکوي ښه څه ویل ته لکه نو command is not recognized internal or external command ها یو ځل ګورئ دا کمانډ پکې شته یا نشته ها help h e l p انټر کا دې کله کتا سو ګورئ کمانډ شته یا نشته سی کیو ګورئ ها پاس بلار شو پسې وګورئ دلته ها سی ګورئ دلته کال پلان کې ها کمانډ دې کې نشته ها نو دیو جمع د سکل ته مشکلات راکړل سیدا او کزه دا مطلب نوښته کما سی ام ډي مطلب نوښته کما ورته نوښته کما صرف نوښته مکړه لکه چې سی ام ډي ها دا پاس لګړ شو دلته بلار شو ها انټر وکما د نوښته کما لکه چې سی ام ډي انټر کا اوس ګوره ماته څه کې معلومات په دې شکل باندې ډسپلی کوي چې دا کمپلیټ کمانډ مطلب نه دا قسم نه کی ها ګوره سوال کانو 2015 کارپوریټر پلان کې سیدا معلومات را ډسپلی کړل بل لکه سوې چې مطلب زما څه پکار دی لکه وی ای آر می پکار دی ورژن شو ورژن اف ډاز ګوره کلیک کړئ باندې ته نشو لکه سو ماته سره ولا وی ای آر ولا ورژن کلیک کړئ باندې دا ماته مطلب ورژن ډسپلی کوي ها مايکروسافټ وينډوز ورژن دومره سیدا د دې ماډل دی خبره لکه چې ما سره میموري ده لکه چې ما سره میموري نو شو کوم لکه چې میموري کلیک کړئ ګوره ماته چې مطلب دا مونږ غوانه خرڅو سیدا باز وخت یو کمانډ چې ریکګنایز دغه فویشه چې مطلب چې کوم دی په دې لیست کې ما سره نشري ګوره لکه چې دغه شی نشته ښه ام ډي ښه دغه ګوره نشته متاثر سیدا خبره لکه چې والیم دی الکه وی او ال نوښته کوم الکه چې وی او ال والیم ماته مطلب ډسپلی کا انټر کا دا ګوره مطلب مانسته کې هغه معلومات ته ډسپلی کوي دا ګوره مطلب یې مهم کمانډونو پاس ګوره یو څو کمانډونه ما سره نور د ماته سره نوښته کړی دی ګوره ز پاس مر پسې ښه کلیک بدی کې وکړو پاس لاړ شو پسې دا ګوري مطلب ما کوم دي ډایرکټر مربوطه غلی ښه چې دا کنه دا دي فولډرونو مربوطه چې ما سره دلته مطلب کمانډونه دي څه قسم کار کوي لکه خرازو دې کمانډونو باندې څه کو سټیپ بای سټیپ اوس کار کوو ښه الکه څه قسم کار کوي ما کوم د لکنو ډایرکټری کمانډ ډي آی آر کمانډ خاص ویل کنه شو آل د فولډر اف ډایرکټریز ښه ګوري یو خبره زده کوي وینډوز کو ورته څه وایو
فولډر ورته وایو ایم اس ډاس کې څه ورته ډایرکټریز ورته وایي ښه یو خبره ده دواړه فولډرونه دي خو نامه یې څنګه فرق کوي هلکه اوس زما داسې پکار دی فرض کړه لکه زه دلته ودرېږم ورته مې د لوکل سی کله کس شي دي ما سره زه به ور یو کار وکړم ښه یو دوه سټیپه به شاته لاړ شم سی ډي به نوشته کړم دغه ټیپ ورته ورکړم انټر کړه بیا ورته چې یو نقطه بل هم شاته لاړ شه نوشته به کوم لکه چې سی ډي دوه نقطې انټر کړه اوس ګوره ډایرکټ کله چېرته لاړم لوکل سی ته لاړم هلکه زما څه پکار دی ډي آی آر مې پکار دی انټر کړه اوس ګوره ما سره په دې لوکل سی کې په دې وینډوز کې دومره فولډرې دي مکمل درته څه کې معلومات درکوي ګوره دومره فولډر ما سره کوم دي شته دي کله چې تاسو مطلب کتل چې یو فولډر کې مطلب یو لوکل سی کې ما سره کوم لغړی دا ګوره ما سره دومره کمنټونه پدې ګوره ډایرکټ دي دا پلان کې دا پروګرام فایل دا لکه دا شان ګوره یعنی مطلب هیکران چې کوم د اکثره دې کمنټونه کار اخلي ته پته لګي لکه چې ستا په کمپیوټر کې کوم ډایرکټریان دي به ټارګټ کوي اوس ما ته پته لګي لکه چې دا پلان کې ډایرکټری دا پلان کې ډایرکټری هم سره سایز ډسپلی کې هم نور شي خارزور پسې بل لکه چې ډایرکټری پلس ایچ ګوره دا قسم لکه تاسو په کار شولې ورته مله چې چلو کا چې د ای ډرایو مله څه لکه ډایرکټری ټول ډسپلی کا ډي آی آر کراته بل ډرایو ته تل غواړي کوم ډرایو لکه تم چې ای ډبل ډاټ انټر کړه څنګه شو ما سره ډایرکټ مکمل ماته څه کړ امغه معلومات ډسپلی کړه صحیح شو ها بل لکه تاسو وایئ چې مطلب دا قسم نیوي سو کله که زه تم چېرې یو کار وکړو سی ایل ایس به وکړو سکرین به پاک وو ښه انټر کا څنګه چې ما سره سکرین پاک شو راځو ورپسې نیکسټ بل لکه څه وایي چې ډایرکټري سلاش ډبلیو ګورئ څه وایي شو فولډر ان لیس انفارمیشن از ویل ګوره کلیک کړئ باندې لکه دا قسم تاسو په کار شولې نویشن کړئ چې لکه ډي آی آر سلاش ډبلیو څه کا مطلب ماته لکه معلومات هم ډسپلی کوي ګوره څه کلته ماته ډایرکټ معلومات ډسپلی کیږي ګوره څه ویل کانو ټیکس فایل دی پلان کې دی پلان کې دی ګوره لږ سره څنګه شول معلومات هم ډسپلی کړل ښه وایي سلروي ځلې فایلونه پکې دومره باټه سایز شو او 15 ډایرکټریان تاسو سره دومره سایز شو چې دا معلومات څه کې د ډسپلی کوي دا چې برکه ام دی لوکل سی برکه ډایرکټری اف لوکل سی ښه دا څه لکه وایي چې مطلب په دې شکل باندې ونیسه ګورې دلته نه شو کوم چې لکه ډي آی آر سلاش ګوره 4 کریکټر فایل نیم دا قسم لکه په کار شو ته چېرې دا یو چلو کا یو کمانډ اس فرق ډي آی آر اس فرق یو 2 3 4 وګوره څلور ځلې مې څه ورته کړې 15 ځلې مې ورته مطلب دا کوېشن مارک ټایپ انټر کړه لکه دا به ماته هغه فایلونه راوړي چې هغه مطلب څه ولري په خپل نوم کې مطلب 15 حروفونه ولري لکه فار ایگزامپل احمد څو کریکټر دی 15 کریکټر دی نو ډایرکټ په ډسپلی کې هغه به ډسپلی کې ګوره ډایرکټریان اوس ماته څه وایي لکه 0 یو ډایرکټری لکه تاسو کوم دی اویلیبل نور سره نشته صحیح ده ښه نیکسټ راځو ورپسې بله لکه څه وایي چې څه وکړم डी आई आर कराता स्टेरिक डॉट स्टेरिक ऑल फोल्डर ऑफ लोकल सीधा गुरुडेर में खबर था स किस्म कार कील अलग दास नहीं शुक्र मची डी आई आर कराता स्टेरिक डॉट स्टेरिक सितारा डॉट सितारा एंटर करका उस गुरा माते मुकम्मल फाइल डिस्प्ले कर द चिशी लोकल सी द स्टेरिक डॉट स्टेरिक सकार के भी ऑल फाइल कॉल्स के भी इट मीन ऑल मुकम्मल सका माता डिस्प्ले का हां तास लका वचना डी आई आर स्लैश एस में पकारे लका सो शो ऑल دا سب ډایرکټری ګوره یو فولډر مطلب مین فولډر بل سب فولډر وي مین دا مطلب چې اساسي دی او د دې بینس کې یو بل فولډر په دې سره کې سب فولډر ورته وایي ښه دا بل کس قسم ډسپلی کو نوښته به کو چل ک डी आई आर کا سلیش اس کا انټر کړه اوس ګوره دومره فولډر دی اوس ما سره څنګه به دا باندې ولا کتا سب کنټرول اس او سی وای سب وای لکانو کنټرول سی به وای چې څنګه چې دا پروسه بند شي ځکه دا خو ډیر زیات دی لکانو ښه ټول درته ګوري لکه چې دې منځ کې څه پراته دي سره دا ګوري هکران ځکه دینه کار اخلي څومره کار اسانه کوي ته خبره نه وي ټول شر به څه کې نه خسي وي سیدا یعنی مطلب دا قسم دې څه کوي کنټرولر باندې ګوره تاسو پر پس مخ روان دي دې پورې ورسېدل کړه پاس کوم نه دي فلټر فایلونه دي پاس ګوره دا ګوره ټول څه کوي ټول ډسپلی کوي ښه بل لکه څه وایي چې مطلب څه قسم لکه پکار دی وته چې لکه डी आई आर سلیش ए एच ګوره شو آل د هډن فایل دا ګوري بعض اوقات مطلب تا یو فایل چانه پټ کړی غواړي چې لکه شو کې نو څنګه چل وکړه لکه زه یو کار کوم سی ایل ایس به وخه د کمانډز هغه څنګه شي پاک شي डी आई आर کله کراته स्पेस ए एच هډن فولډر ماته ډسپلی کې کلیک کړئ باندې اوس ماته څه لکانو دا هغه فولډر نه چې مطلب څنګه هایډ شي وي دي چې دا ما سره کانو هایډ فولډر نه دي ګوره څوک دا مطلب دا موږ ته فولډر اپشن کې لوستري و چې چانه فولډر څنګه پټ کو نو ګوره دلته داسې کمانډ کې استفاده کټول کوم بیا ورته بیا ډسپلی کیږي سیدا خو دې کې ګوره په داسې فایل نه دي چې اوس ګوره لکه سیستم ولا انفارمیشن دا اوس ګوره مهم شي دی دا اوس ګوره مطلب ما کوم دی ای وی جی د پر ایگزامپل ریسایکل بین د لکه بورډ دی پلان کې ها راځور پس بیا نیکسټ بل لکه سوي چې لکه څه قسم په کار ګوره डी आई आर سلیش ډبلیو سلیش ای سو لکه شو آل د فایل many files at the same time ګوره مطلب دا قسم لکه تاسو په کار شو ګوره تم چې لکه سو کماته دلته نه شو کوم لکه چې डी आई आर سلیش ای سلیش چې لکه بل څه کمانډ ور سره سویچ چې ولکه سلیش ډبلیو بیا ای وکنه او تم چې لکه سو کا سلیش ډبلیو سلیش ای انټر کا ګوره دا قسم معلومات د ډسپلی کوي سیدا لګ معلومات متر څنګه شو زیات شول خدا قسم لکه تاسو په کار نشو داسې غوړل डी आई आर سلیش ډبلیو سلیش
بي لکه په کار شو درته نو ګوره اس نه شو کوم لکه وته چې لکه سو کومه ته بي کرا ده سکه بي انټر کله کا اوس ګوره ما سره دا لیست باندې راوړی درته صحیح ده ها نیکست رزور پسې بل لکه سو وایي چې مطلب څه قسم کار dir/w/ سو لګانو 1 لوکل سی فایل صحیح ده مطلب زما څه په کار ده لکه صرف د یو لوکل سی فایل مې لکه په کار ګوره سوته مې لکه دا قسم ښه dir/w/c انټر کله کا څنګه شو ما سره د لوکل سی فایل ډسپلی کوي درته صحیح ده ها دا قسم لکه تاسو په کار نه شوي چې لکه سو کوي dir/w/s all files of oracle لکه د oracle فایلونه په کار شول څه په کار ده لکه oracle فایلونه نو ګور دا مطلب تاسو یو پروګرام دی oracle ښه انټر کله کا اوس ما ته دا ډسپلی کوي چې oracle کې څومره فایلونه دي ګور دومره ډېر فایلونه پکې دي ما پکې یو ځل انسټال کړی و ښه زه به څه وکړم کنټرول سی به ووایم ځکه دا ډېر زیات دی لکه ورپسې مخکې ځي ښه ډایرکټریګانې مطلب درته ګوري ښه زه به څه کوم لکه CLS به کوم سکرین به څه کوو پاک ورته ښه نیکسټ ځو ورپسې بله لکه څه وایي چې dir/w/x files with cmd files ګوره څه قسمه لکه مطلب دا قسمه لکه زما په کار شو ښه وته نه شو کوم لکه چې داس چلو کا چې dir کرا تا dir/w/c تاسو را ګورو چې مطلب x دی ها نو شو کوم لکه چې x انټر کله دا کوم د ماسره چې لکه cmd فایلونه دي صحیح ده ها نیکسټ زور پسې بل لکه سوې زما سب کار لکه نو dir/ چې لکه کیو شو آل بلټ ان یوزر ان فولډر دا ډېر به خبره ده ګوره زه په دې کلیک کوم ها نو شو کوم لکه dir/کیو انټر کله اوس ګوره ما سره ډسپلی کوي د یوزر فایل ډسپلی کوي ما سره دا ګور اتر د پلان کې سره دا موږ کوم مختلف قسمه دي برکه معلوماتو ها دا کمانډونه مطلب څنګه شول موږ تاسو ولوستل راځو یو څو کمانډ نور باندې کار کوو دا ګوري مطلب په دې MS DOS کې مختلف قسمه کمانډونه دي په مختلف قسمه ساعتو کې څه کې ورنه کار اخیستل کیږي ښه څه قسمه لکه CLS کوم لکه ګوره نتورکینګ کوم پورا کار تخلو لکه اوس موږ تاسو لکه دا په کار شول فرض کا غواړو چې مطلب معلوم کو چې زموږ تاسو د کمپیوټر کوم د کوم د کې لاین ورکو دا کار کی کنه کوي نو څنګه چل وکړه تم نشو کله چې پین چې لکه پینګ سپیس لکه څنګه شو کوم یو سل وويست ګورا دا ورسته د نتورکینګ کلاس کې درته وایم مخاله دا کوم قسمه درس دی ښا .0.0.1 انټر کله ګورا وصل د ماتره سره ځل کنه ریپلای راځي یعنی مطلب زما د نتورکینګ کوم پورت چې دی هغه څنګه دی ریډي دی څه مشکل پکې نشته دی سیدا کما دا سره کنه شکلې او ته می چې لکه سو کما ته مطلب پین کا لوکل هاست کا لکه څه کما ته لوکل هاست دا قسم تاسو لکه په کار شول څو کا ته نشه مکړه چې لکه پین لوکل هاست انټر کا لکه سوې ستا مطلب څه مسله پکې نشته ری هیڅ خبر نشه ګوره ریپلای راغی ریپلای څه مطلب جواب یعنی ستا د نتورکینګ د کمپورټ چې دا څنګه لري مسله نه لري ښه دا اوس ګوري تاسو مطلب وای چې کله ته ډبل ډاټ پلان کې دا قسم نمبر راغی ښه پاسه لکه 10 نمبر راغی دا وروسته وایو دا لکه کوم سره IP ورژن 4 دی دا IP ورژن 6 دی ښه سره اوس دا مطلب چې کوم د نوې ریپورت سره راغلی 2012 کال کې ښه یعنی مختلف قسم چې ما سره دی دا سټایلونه دي خلکه دا قسم تاسو په کار شلکه مانه شکل لکه څوکا مطلب پین کا لوپ بیک لکه دا سم شکل لوپ بیک BAC کا انټر کلکه اوس ګوره اوس ما داسې ولیکم بیا ما خبره ده نو ستاري نتورکینګ مطلب داغه چې کوم دی پورټ هغه ټایر دی څه مشکل پکې نشته مطلب کار کوي در سره سیدا ها نور کومډونه مطلب تاسو غواړئ چې معلوم کړئ ګوري څه قسم لکه ورته چې لکه ما سره یو کمپیوټر دی لکه یغه په درس دغه دی 10.1.1.1 چې ما سره کنه پینګ څه مطلب شو یو ریکوست ولېګا چاته لس ډاډیو ته انټر کړه نو سوې مطلب کنه چې ستا ترانسمیټ څنګه شو فیل شو زه اوس کوم کمپیوټر سره کنیکټ نه یم سیدا نو تاسو کوم چې غوښتل مطلب دوه کمپیوټر ترمنځ کې کنیکټیوټي چې کوي تاسو نه کار خلک کنه پینګ کمانډ نه کار خلک ښا دا ګوډه مې خبره ده پینګینګ نتورکینګ د لخر وایو ښا بعض اوقات لکه داسې مشکل پکې راځي فیل شو لکه ترانسمیټ فیل شو پیکټ ونه لګل شو ورته دا بس نه جوړول لکه سیدا ښا دا مو شو لکه بل لکه سوې نیټ ویو کمانډ اس پر کوڅه پر کو نیټ ویو ښا ګورا انټر مې کلکه اوس ګورې ماته چې there are no entries in list زه به یو کار وکم لکه ورته نو څه کم چلکه نیټ ویو سپیس څه وکړه سلش الکه ماته لکه دې بار کې معلومات راکړه زه په دې نه پوهیږم اوس ماته لکه سوې نیټ ویو سی لکه پلانکای خلک اس نه شو کوم لکه نیټ څه لکه ویو څه لکه یوزر انټر کا اوس ګورې ته ماته چې مطلب نتورکینګ فاست پات واز ناٹ فاوند سیدا ها نیټ ویو لکه بیس پر کوم دلته چې لکه سو کومه تا نیټ ویو ها نیټ ویو څه لکه او تم چې ماته دې بارک لکه معلومات راکا دا دیونه پیژن دیو کار بو کله زرا دی خو ته وسوخه نیټ ویو ها ویو انټر کا اوس ما څه لکه نو کومنټری اوس ما سره پهل نشته ښه
دغه تاسو کولای شئ مطلب د نیټ ویو کله کسو کې کمپیوټر نیم ورته ورکړئ سیدا کیش د لکه پکار شول آل د پکار شول ډومین د پکار شو سیدا لکه څه کې ورته اټکولای شئ ها دا لکه تاسو نه شو کوم چې لکه سو کماته نیټ ویو صحیح شو الکه سمې پکار ته چې سلش آل بو ها انټر کا خدای اوس ماته چې مطلب کوم انټری نشته ښه ها بل لکه چې ما سره نیټ سټیټ دی ښه انټر کا لکه اوس ګوره ماته څه ویل کنه معلومات درته لکه اکټیو کنیکشن ما سره کوم دی لکه دا ډېر مهمه خبره ده ګوره اوس ماته څه لکه پروتوکول چې ما سره ټي سي پی پروتوکول دی ښه دا ورسره ویل لکه ټي سي پی څه مطلب ټرانسمیټ کنټرول پروتوکول ښه لوکل ادرس لکه ما سره سره لکه 127.0.0.1 چې دا ما سره مطلب چې شو راغی دلته فورن ادرس لکه دغه دی سټیډ لکه څه قسم دی په دې شکل باندې دی ښه وته نیټ ویو باره لکه معلومات را درکا سلاش ورته ورکوم ښه اوس ګوري ما سره دومره سویچونه نور لري دلته ګوري اوس خبرې زده کوي ښه سویچ باره کې اوس ځان پوي کې دا اوس ګوري ما سره کنه چې دا مین کمانډ لکه نیټ وی نیو سټیټ ما سره لکه دا مین کمانډ دی سلاش نه بعد چې کوم شی ورته ورکوم لکه فار ایگزامپل دا مې ورته ورکړل سلاش نه بعد اوتنه شو کوم لکه چې منفي ا د دې لکه څه کې سویچ چې لکه نو سویچ دا مین کمانډ ته کمانډ وي او چې سلاش نه بعد کوم شی راځي ته وي سویچونه چې لکه نو سویچونه اوس ګوري ما سره دومره سویچونه لري کې سلاش ا ماینس بی ماینس ای ګوره سر پس مخ راځه زه لکه څه کوم یو څو دنه ټایپ کو ورته ښه فار ایگزامپل ټایپ مې لکه چې منفي ا انټر کړه نو ګوره ما سره دا قسم ډسپلی کیږي الکه ټایپ مې ورته سو کړه دا سلاش به ختم کو سپیس بلته ورته ورکو ښه نیټ ټیسټ دیو خلک زره زور پسې ښه انټر بولا به ختم کو ښه نیټ سټیټ کله کماته ښه سلاش چې لکه ا انټر کا اوس ګوره ما سره دومره معلومات ډسپلی کیږي سره دا ای پی ګان دي ما سره سره لوکل ادرس زره فارن ادرس زره مطلب سټیټس دغه ښه دا بل خره نتورکینګ کوي دا څه قسمه خبرې دي کیږي ښه دا لکه دا چې ما سره دا پروتون نمبرونه دي ښه دې ډېر زیات خبرې دي مې کمنډونه پکې دي او مطلب نو سمګه چې سټیټ net state slash b enter کلکا دا څه وایي require protocol پلان کې سره خلل پاس ور پسې جو ګورې نور کوم سویچونه د سپر کیږي الکه زما څه پکار دی تم چلکا ماینس ای ورته ورکا ماینس ای net state ماینس ای انټر کلکا دا ګورې دا څه وایي دلته ګوره دا قسم دی مسره بعض وخت دا څه لګه کیږي ترته یو څوک کوي چلکا وای فای ما کوم دی مطلب څه کماته معلومات ډسپلی کا څه ویل کا انټرفیس سټیټسټکس ایدا ها ما ته لکه سوي چې بایټ دومره مې ولیکل دومره ما ته ریسیو مې کړل دومره مې سند کلوز ګورم بایټ چې د مثلا کنو 0 دی زه چې سره اوس پلن کنیکشن نه لرم او کله مطلب تا وای فای کنیکټ کړی یا مطلب نیټ سره کنیکټ وي دینه کار واخل تا ته څه کې مطلب معلومات ډسپلی کوي چې تعالی کا سمره ریسیو کړل سمره د سند کړل چیرې یونیکاس پیکټ د لکه پلان کې سر پسې مخ کړل چیرې نو دلته مطلب تاسو کولای شئ مختلف قسمه کمانډونه کار اخیستل شي ښه سلاش ای مو شو لکه اوس لکه زما څه پکاره وتم چیرې ماینس اف اس فرق څه اس فرق ماینس اف دا قسم راځي پس تم چیرې دا کمانډ وو هغه قسمه پکاره د اف نیټ سټیټ سلاش اف کلیک کړئ باندې اوس ګوره ماته مطلب بیا هغه معلومات ډسپلی کوي سره ښه یو کار وکړ نیټ سټیټ او د کې مطلب وته چیرې لک کوم سره څه قسمه خبرې پکې دي ښه اف فورم کار کړی وو الکه ما نو شکل ورته ان انټر کړه دا اوس ګوره ما سره دغه معلومات ډسپلی کوي سره فورین ادرس دغه دی لوکل ادرس دغه ښه دا بعض وخت مطلب زیات پکار راځي ښه ان مو شو لکه بل قسمه پکار دی نیټ سټیټ سلاش ماینس او مطلب ماته راوړه کلیک کړئ باندې اوس ګوره ولته اوس ماته مطلب پی ای ډی ډسپلی کیږي پی ای ډی څه مطلب پروسس ای ډی ښه نیکسټ زور پس لکه دا مو شو او مطلب یې فرق کړل اوس زور پس لکه چیرته پی ته راځو ښه دا څه نشته کو چې لکه نیټ state slash p انټر کلکا دا اوس ګوره مطلب ما سره کوم دا قسم هغه ډسپلی کوي کوم ویډیو چې سره راځي نه راځي ما سره ګوره پاس اوس ویډیو شادل تا کنه اوس دلته ما سره مطلب کوم ویډیو نه راځي صحیح ده ها نیکسټ زور پس بل لکه سوې لکه سلاش کیو الکه دا قسم زما پکار دی وته دا څه چلو کا چې نیټ سټیټ کا ماینس کیو انټر کلکا دا اوس ګوره ما سره مطلب څه کله اوس معلومات ډسپلی کوي ښه دا پلان کې د دې ځات خبرې دي ښه بل زور پس لکه بل څه شو موږ تاسو سره آر دی لکه وته هم چلکه سو کماته آر اس فرق نو دلته زور پسې ښه سو کا نیټ سټیټ ماینس آر انټر کلکا اوس ګوره لکه صبر کو اوس ګوره تمانه څه کې مکمل معلومات ډسپلی کوي دا ډېر مهمه خبره لکه نو دا د لکه څه کوي د ګوره مکمل معلومات ډسپلی کوي ښه انټرفیس لیست دی اوس ما سره ګوره آی پی 4 راوټ ټیبل دی ما سره او دا آی پی ورژن 6 دی ما سره دا ګوره راغله کنه آی پی 4 او آی پی 6 دا ډېر مهمه خبره ده اوس ګوره ماته چې لکه اکټیو راوټرز دا د ګوره نیټورک ډیسټینیشن لکه دا دی نیټورک دا دی لکه سبنیټ ماسک کې ماسره مطلب دغه شو صحیح ده ګوره دا ماسره درس شو دی سبنیټ ماسک شو ماسره ګټ وی لکه چې ان لینک دی
ها دا اوس ماته مطلب څه ډسپلی کوي د آی پی ورژن 4 او آی پی ورژن 6 ماته مطلب مکمل راوټینګ ټیبل ډسپلی کوي ډیر مهم شی هم دی بعض اوقات زیات پکار راځي ها دا مطلب شو لکه راځور پسې کیو مو اسفر کړ بل چې متاثر کانو راوټینګ ټیبل اسفر شو بل لکه اس د متاثر سره راځور پسې لاندې وتم سو کلکه ماته نیټ سټیټ کا سی لکه سلش ار اسفر کړ یو بل کمنډ پکې اسفر کو ها یو تبهیر په انټر کا ها ار مو شو بل چې لکه سلش اس دی ها وته ملکه سو کا ماینس اس انټر کا لکه څنګه چل شو ما سره مکمل معلومات راځي متاثر سره اوس مطلب وړ سکل ته معلومات وګوره دا ګوره ډیر زیات معلومات درکې درته ښه ګوره پیکټ لکه ریسیو دومره ما سره مطلب ریسیو مې که پیکټونه ښه دا ورسته ویل کنو دا نیټورکینګ ټرم دی ښه دا پیکټ خپل څه ویل کې لکه ښه ریسیو ادرس لکه پلان کې دا دی اوس ګوره آی پی ورژن 4 هغه غوړې مطلب میسیجونه لکه غوړې دومره مطلب چې کوم ریسیو کړي دومره میسیج کړي سند کړي دی ګوره دا مطلب میسیجونه ما سره نو ډسپلی کې سیګمنټیشن لکه څه قسم دی یعنی کمپلیټ انفارمیشن ته مطلب څه کوي دا ته کتل شي سیدا ښه دا وشو رزور پسې بل کمانډ اسفر کو تم چلا کسو کا موږ ته سویچونه راوړه ښه انټر کا ها اګ مې فرق روسه زور پسه لګی چې ټی ترازو ها ماینس ټی فرق کوم لګی انټر کوم ګورا اوس ماتره دا معلومات ډسپلی کی زیرا او کما مطلب اس فرق چې ماینس ایکس کا لگا انټر کا اوس ګورا ماتره سم را نغلا سیدا الګ ټایپ مطلب چې ماینس وای انټر کا لگا تو څنګه شو ما سره کنده اکټیو کنیکشن برګ درته سکی معلومات درکې ټمپلیټ هم درته سکی ډسپلی کوي سیدا یو بل خبره زکو نور دا بس کو زکه دی کې نور ځات کارو نورم طریقه یو خبره بل کته زکو مطلب پر ایگزامپل سو کې چې کومه سکه یوزر جوړ کا لکه نو سب اس فرق ولکه نیټ یوزر څه شلکه نیټ یوزر څه شلکه نه کوم چلکه احمد سیدا سلیش اډ څه مطلب شو ورنه لکه ما سکه یوزر اډ کا ګورا ډایرکټ ما سره کنه وسل د مطلب ډسپلی کوي خاص ته مطلب د کوم د ډینای ښه اکسس ډینای څه مطلب شو ز رائټس نه لرم ښه کلم چې تاسو مطلب وکړل چې یوزر جوړ کړي کمانډ کې مطلب جوړ کړي ښه سم نو شکه نیټ یوزر نمبر تور کې یوزر تا بیا بل کسو تور کې سلیش اډ څه مطلب شو اضافه یې کراتا او کری ریموو کول مې سم ته نو شکل کا ریموو یا ډیلیټ لکه ته ټایپ کا ښه انټر کا اوس مطلب رائټس نه لرم ښه څه نه لرم رائټس نه لرم لکه مطلب اکسس ډینای ماتره دي ښه نو په دې طریقه تاسو مطلب څه کوي یوزر اډ کول هم شي ورته